د ځان نیوز محترم لیدونکو السلام علیکم. د ننګرهار ولایت مقام وایي چې د پاکستاني لوري لخوا پر خپلو ژمنو د نه عمل له امله یې د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې ده. د ولایت مقام لخوا تېره شپه ناوخته په یو خپره شوې خبرتیا کې له خلکو غوښتل شوي چې تر بل حکمه پورې دې تورخم ته له تګه ډډه وکړي. بلخوا د تورخم کمیسار محمد صدیق وایي چې دروازه د مسافرو ترانزیت پر مخ تړل شوې ده چې د خلاصون په موخه یې له پاکستاني اړخ سره خبرې هم دوام لري. هغه زیاته کړې چې پاکستاني اړخ پر خپلو کړو ژمنو وفا نه ده کړې او دروازه د اسلامي امارت د مشرانو په هدایت سره سمه تړل شوې ده. خو کمیسار د پاکستان د ژمنو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. خو له دې څخه مخکې به هغه مریضان چې پاکستان ته پرېښودل کېدل هلته به یو پیواز هم له هر یو مریض سره پرېښودل. 10 ورځې وړاندې پاکستاني چارواکو د دغه پیواز ورتګ منع کړ او یوازې مریض یې پاکستان ته پرېښوده. دغه چاره د پاکستاني مقاماتو سره په تورخم کې بار بار مطرح شوې وه. د 10 ورځو مذاکراتو څخه وروسته دواړه لوري دې نتیجې ته ونه رسېدل چې په یو فیصله باندې متفق شي او پاکستاني لوري هم دې ته اجازه ورنکړه تر څو له افغان مریضانو سره یو بل پیواز هم پرېږدي. د افغانستان لخوا هغه مریضان هم چې پاکستان ته پرېښودل کېدل بند شول چې په نتیجه کې د افغانستان لخوا د تورخم پوله په مکمل ډول وتړل شوه. نن سهار وختي د پاکستاني او افغان ځواکونو ترمنځ په تورخم کې جګړه هم رامنځته شوې وه. دغه جګړه چې تقریبا 2 ساعته یې دوام وکړ. تر اوسه د دې جګړې د زیانونو په اړه نه دي ویل شوي چې کوم لوري ته پکې زیان اوښتی او که نه. خو ځینې ناتایید شوي راپورونه وایي چې بېګا شپه ماښام د ننګرهار ولایت په دیبالا ولسوالۍ سرحدي سیمه کې د ډیورنډ فرضي کرښې ته نږدې د افغان سرحدي ځواکونو همدارنګه پاکستاني میلیشې ترمنځ جګړه رامنځته شوې چې د دغې جګړې په نتیجه کې یو افغان سرحدي ساتونکی شهید شوی او همدا ډول د پاکستان یو سرحدي عسکر وژل شوی او 2 نور زخمیان دي. په ټولنیزو رسنیو کې ځینې ویډیوګانې خپرې شوي چې په کې لیدل کېږي چې د دواړو لورو ترمنځ د ډزو تبادله کېږي. دغه راپور چې په دیبالا ولسوالۍ کې د دواړو لورو ترمنځ جګړه شوې ده تر اوسه نه ده تایید شوی. خو د تورخم جګړه چې نن سهار یې 2 ساعته دوام وکړ او د اوښتو زیانونو په اړه یې تر اوسه څه نه دي ویل شوي.